یو ورور د مشهور پنجپیری او د امارت اسلامی نه د باغی چې خلکو تم د بغاوت تلقین ورکوي دغه کلیپ مخته را لګلی چې په جناب شمس المشایخ حفظه الله ورعاه چې د ټول کابل د علماو رئیس دی په باندې یو رد کړی او د موږ نه جواب غوښتی د د کلیپ کې هیڅ علمی خبره نشته. دوه شیان دي په کلیپ کې دي، یو شکنځلې او بل درواغ ویل چې دغه دواړه د منافق صفت دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې وإذا خاصم فجر، چې کله دای د چا سره څه بحث او موضوع راشي نو شکنځلې کوي، او بل دا دی چې کله خبرې کوي درواغ وایي. دا دواړه د کړي دي، امه شکنځلې کړي امه درواغ ویلي، او دا د منافق صفت دی. امام مسلم رحمه الله په اول مجلد 138 صفحه کې دا را نقل کړي. نو زه نه پوهېږم دې درواغو او د شکنځلو څرنګه جواب ورکم. زه هم بالمثل جواب ورکم، دا مناسب نه دی. راځم په دې کلیپ په سر کې دا ویلي دي طالبانو ته درس وایي، طالبانو به انشاءالله دا درواغ او شکنځلې ښې زده کړي وي. ته وایي چې عمره ماته وایي چې په میډیا باندې په جناب شمس المشایخ باندې رد مه کوه، نو د عمراو دا خبره د انصاف نه لرې ده، بې انصافي ده. بیا خو زموږ په عمراو کې انصاف نشته. موږ ته وایي چې تاسو ولې په دې پیر باندې رد کوئ، نو ولې رد پې ونه کړو؟ بیا وایي چې میډیا کې ولې رد پې کوئ، خو ته ول میډیا کې خوړلي. دې نه معلومي چې امارت اسلامی مشرتابه او همدارنګه ټول مشایخ بې انصافه دي، العیاذ بالله هغه ظالمان دي او دای په حق باندې دی. ځکه چې دای غریب خو منصب نه لري، که منصب ورکړي بیا به آرام شي. د جمهوریت کې هم دا خبره وه چې څوک به د جمهوریت نه وایستل، هغې به په جمهوریت ردونه کول، چې کله به یې وظیفه ورته ورکړه بیرته به آرام شه. اوس دی چې څو وظیفه ورته امارت اسلامي ورنه کړه دغسې به لګیا وي، خلکو ته به د بغاوت تلقین کوي. نو ټول امارت اسلامي ته بې انصافه ویلي. او دومه خبره یې دا کړې ده چې د امارت اسلامي د لاس خلاص وي. د دې کار نه ولاکه د چاپلار هم منې کې ګوره ښه، او د امارت د ملاس خلاصي او د نور د ملاس خلاصي. نو زه وایم چې دا خو ښکاره بغاوت دی د امارت اسلامي نه، او دا ښکاره په امارت اسلامي په مشرتابه باندې رد دی چې انشاءالله د دې پوښتنه بیا خپله مشران ورنه وکوي. دا هم بغاوت دی، هم خلکو ته تلقین د بغاوت دی. او بله خبره چې کړې ده، ما درته وایي چې شکنځلې کړي. جناب شمس المشایخ صاحب په حق کې ویلي چې دا غول خوري العیاذ بالله، او بل دا سپی دی وتړي. بیا وایي چې میډیا کې ولې رد پې کوي، خو ته غول میډیا کې خوړلي مال دا سپی ولې نه بندوئ، د دې سپي خوله باندې ولې نه بندوئ؟ نو زه وایم چې ته عالم هم یې، ځان ته شیخ الحدیث هم وایي، دا تا ته چې ناست یا به د تا نه څه شی زده کوي. ته د احادیثو نه حیا نه کوې، ته د مسند د درس نه حیا نه کوې چې چیرته ناست یې او درس کوې، د دې نه حیا نه کوې. هغه حدیث تا نه دی لوستی، ته تش په نامه شیخ الحدیث یې. حدیث کې راځي وایي چې کله چې څوک د خوب نه راویښ شي نو په لوښي کې که اوبه وي ته د لاس نه وروړي، لاس دې نه پکې ډوبوي. ولې؟ وایي دا سړی خبر نه دی این باتت یده، چې لاس یې چیرته شپه تېره کړې. یعنې مطلب دا دی چې لاس یې په عورت نه وي لګېدلی. وایي د عورت کې حدیث کې ولې ذکر نه کا؟ وي په دې کې ټولو ته ادب ښیي چې ادب تقاضا دا ده چې کوم هغه الفاظ چې هغه د شرم الفاظ وي، هغه د حیا الفاظ وي، دې نه د تعبیر په کنایاتو کوي، تصریح دې نه پې کوي. خو دا غریب ادب څه پېژني؟ دا حدیث کله لیدلی؟ که تا دا حدیث لوستی وای نو د دې نه به دا حکم رایستلی وای او اوس به د داسې خبرې نه کولې. خو دی هغه الفاظ وایي چې ما ته په خوله باندې نه راځي. او دغه شکنځلې دا د منافق صفت دی.